د لغمان ولایت مرستیال د دې ولایت د ملي رادیو ټلویزیون له نشراتي تخنیکی او اداري چارو څخه لیدنه وکړه. د ولایت مرستیال پوهنوال ډاکټر خواجه محمد عسامي د لغمان ملي رادیو ټلویزیون له بیلابیلو برخو څخه لیدنه وکړه چې د یاد ادارې د امیر محب الله محب لخوا ورته معلومات ورکول کېدل. ښاغلي عسامي د دې ادارې نشراتي تخنیکی او اداري چارو څخه د لیدنې پر مهال د رسنیو په ارزښت او اهمیت خبرې وکړې. د ولایت مرستیال له بیلابیلو برخو څخه د لیدنې پر مهال وویل ملي رادیو ټلویزیون د ولسونو او حکومت ترمنځ د پله حیثیت لري او په ښه ډول باید دغه مسؤلیت ترسره کړي. دغه راز هغه زیاته کړه چې یاده اداره په کمو امکاناتو زیات کار کوي او د دوی دغه زحمت د قدر وړ دی. بیا د رادیو ټلویزیون امیر محب الله محب د ولایت د مرستیال پوهنوال ډاکټر خواجه محمد عسامي له راتګ څخه مننه وکړه. ویل چې د دوی کاري ټیم هڅه کوي څو په ښه ډول د ولس غږ او د حکومت لاسته راوړنې یو تر بله ورسوي. نوموړي د دې ترڅنګ ژمنه وکړه چې د تل په څیر به خپله دنده په پوره ایماندارۍ ترسره کوي.